د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ. د میدان وردګ ولایت مقام د غونډو په تالار کې د ښاري پرمختګ او نظم مقدماتي غونډه جوړه شوه. غونډه د مرستیال والي مولوي سید رحمان حافظ په مشرۍ د میدان ښار ښاروالۍ له لوري ترسره شوه چې د ښاري نظم پر اړوندو موضوعاتو پکې خبرې وشوې. د بهرنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې اسلامي امارت په تیرو 2 کلونو کې ښې لاسته راوړنې درلودلې دي. د بهرنیو چارو سرپرست ملا امیر خان متقي ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې اسلامي امارت په کمه موده کې په هیواد کې سرتاسري امن ټینګ کړی او بهرنیو سیلانیانو ته د راتګ ښه زمینه برابره شوې ده چې د مهال د یو شمېر هیوادونو سفارتونه په کابل کې شتون لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې په تیر یو کال کې د دې وزارت په چوکاټ کې ګڼې لاسته راوړنې او پرمختګونه درلودلي دي. د ځوانانو چارو معینیت مسؤلینو وویل چې په مختلفو ولایتونو کې د ځوانانو د لا ښه پرمختګ په موخه ګڼ سیمینارونه په لاره اچول شوي دي. د سترې محکمې مسؤلین وایي چې په تیر یو کال کې 149,219 جلده دوسیې د هیواد په 3 ګونو محکمو کې حل او فصل شوي دي. له هیواده بهر دا چې وروسته تر هغې چې د هالنډ په ګډون ځینې اروپایي هیوادونو اوکراین ته د F-16 جیټ الوتکو پر ورکړې هوکړه وکړه، روسیه وایي دغه پریکړه به بدې پایلې ولري. درنو لیدونکو تر بیا مهاله مل شکې چارې